अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह अअदद्तु लिइबादिय स्वालिहून मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर इक़रऊ इन शिअ्तुम फला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ज़े बहरे लुत्फ़ि ओ अबरे बहारे कुनत खारो समन रा आबदारी ज़े काने जूदी ओ बाते ख़ज़ाने कुनत परशे ज़मीन रा दुरपेशाने इलाही गुंचई उम्मीद बुख्शाई गुले अज़रोज़ई जावीद बिन माई बखंदान असलबी अन गुंचबागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम मिया जामी रिहा कुन शर्म सारी ज़िसापो दुर्द पेशारान चिदारी तआला अल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवाना ही दिही हरना तुवाना दुरुशे बुआए बुज़ुर्गान किराम द बुखारी मुबारक रिवायत थी। रिवायत कई अबू हुरैरा रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह रिवायत कई द खुदैना देता हदीसी कुदसी वही हदीसी इलाही अल्लाह फरमाई आदत्तु लिइबादिय स्वालिहीन मां तैयार करे दे प जन्नत की द बंदिगानो नेकान लपारा स्वालिहीन दे जन्नत के माँ तैयार करी दी द बंदिगानो स्वालिहान लपारा स्वालिहीन के दे जमद स्वालिह ता स्वालिह दे तवई चकलक वलाड़ी प हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद द खुदे हक़ुन मदा कई द खुदे च प दस हक़ थी अगम अदा कई और द बंदिगान च प हक़ थी अगम अदा कई
داسې دننه راځئ چې خلک پکې راشي دننه راځئ صاحب تاسو روان شئ چې خلک پکې راشي لوی مخلوق ته خدای راځي هلته غریبانان په نور کې ولاړ د دې جزا یو د خدای سره ده نو هغه دا دي دا حدیث الهی دی حدیث قدسی دی اعددت لعبادی الصالحین صالح انسان دی توحید چې هغه د خدای حقونه ادا کوي د بندګانو حقونه به ادا کوي چې د سره کوم متعلق ما په دې جنت کې الله وی هغه څه تیار کړي دي د دې نیکانو لپاره ما لا عین رأت هغه نعمتونه سترګې لیدلي نه دي نه مې سترګې هغه نعمتونه لیدلي نه دي چې د انسان سترګې او دا چا سترګو هغې ته کتلي نه دي ما لا عین دا عین چې دی نکره ده واقع دا په سیاق تنفي کې په دې کې عموم دی سلب کلی دی د منطق په ژبه چې نه مې سترګې هغه نعمتونه لیدلي نه دي ولا اذن سمعت او غوږونو د چا د هغې صفت په غوږونو اورېدلې نه دي په غوږونو یې نه دي اورېدلې ولا خطر على قلب بشر او هغه نعمتونه چې کوم دي هغه د انسان په زړه کې تیر شوي نه دي رسول الله مبارک وایي دا ټکي پکې مدرج دی چې اقرأوا ان شئتم که ستاسو خوښه دا قول د خدای ووایه په یویشتمه سپاره کې په سورت الف لام میم سجده کې دا هم څه مسلمان دی چې هغه د الله د کتاب نه خبر نه دا څه مسلمان دی هغه د خدای د کتاب نه نه دی خبر دا ډېر کمزوري مسلمان دی د ده مرتبه په جنت کې یو قبر کې کمی د خدای دا کتاب را لېږلی دی د دې په ټولو مسلو به ځان پوهیږي لفظ معنا عمل تفسیر چا راغلی دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین یو نفس تا نه پیژني چې ما په دې جنت کې د دوی د سترګې یخوالي او ټنډک مقرر کړی دی هغوی نه دوی خبر نه دي جزاء بما كانوا يعملون جزاء مفعول مطلق دی جوزو جزاء دوی ته به جزا ورکړي شي په جزا ورکولو بما كانوا يعملون نیک عملونه چې دوی کړي دي سورت مریم کې راغلي دي چې تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا بس فیصله دلته مو شوال ته شوې ده وتلك الجنة التي دا جنت چې دی نورثها د دې مالکان کوبه
من کان تقیا سوک چې صاحب د تقوا وي بس هر کجا سره وعده نه ده هر کجا سره وعده نه ده صاحب تقوا سره د جنت وعده ده هلته کې صالحینو سره وعده ده د حدیث ته وګوره او قرآن ته وګوره دا د هر چا سره چته وعده ده دا وعده د ډېرو کمو خلکو سره ده چې صاحب تقوا وي من کان تقیا اے من کان صاحب التقوا چې ته کې تقوا وي تقوا پرهیز کردن ته وایي پرهیز کول دا د تقوا معنا ده لغوي تقوا پکې وي یو وار فاروق اعظم حضرت عمر المبارک مجلس کې ناستو ډېر کسان وسره په دې مجلس کې ابی ابن کعب سید القراء دا صحابي دی دا کوم صحابي دی ابی ابن کعب سید القراء دته وی دته رسول الله مبارک وی ابی ابن کعب وی ما ته خدای ویلی دی چې دته قرآن شریف ولولوا صدق خیال دی صدق خیال دی کم مقام دی رسول الله ته وی خدای ورته ویلی دی چې ته ابی ابن کعب ته قرآن شریف ووروا رسول الله ورته وی خدای پیغمبره ذکرت عند رب العالمین وی زما ذکر د خدای په جناب کې شوی دی وی او وی سمانی خدای زما نوم غشتلی وی او پبکا وی جړلو چې یا الله د دې نعمت په شکر څنګه ادا کوما چې سردای کائنات محمد رسول الله ما ته قرآن شریف ویو او ویلی وته خدای دی چې دته قرآن شریف وایا کوم سورته وته ویلی دی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب دا سورت مکمل وته لستلی دا رسول الله دا چې خلق تیر شوی دی ناغنه فاروق اعظم داغنه تاسو کو چې لوی سړی دی وی صاحب دا تقوا څه ته وایي تقوا ابی ابن کعب پیشو چې دې د خلکو ته وایي چې تاسو د تقوا تپوس ولې نه کوئ ما نه د تقوا تپوس ولې نه کوئ نو هغه وکړي چې دویم پې پیشي فاروق اعظم نه ورتلله ورته وی صاحب وی داسې یو ځمکه باندې تلي چې په هغې کې غني وي هغې کې زوزان هغې کې کندې کپرې وي هغې کې کاڼي او لوټي وي وی ډېر کله زه پې تللی یم فاروق اعظم خو شام پته کړی دی عراق یې پته کړی دی وی ډېر پې تللی یم وی دغه وخت کې تا څه کولو وی قدم به مې په ډېر احتیاط کې ښودو په ډېر احتیاط به مې پورته کوو چې په غنې کېندم په کاڼي کېندم په کنده کې کېندم وی ښه وی فاروق اعظم تقوا تقد دا تمام دنیا په غنو په ګناهونو ډکه ده په ډېر احتیاط پکې ګرځه دغه تقوا ده دا جنت خدای وی دا متقیانو ته ورکوم وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صاحب تقوا بي تقوا پکې وي حدیث مبارک کې راغلی دي چې جنت کې یو ونه ده د هغې څه نوم دی توبه نوم یې دی
د هغې د یوې څانګې د لاندې رسول الله فرمایي دا یوه څانګه ترې داسې جدا شوې ده 100 کاله تیزره او اسپه په منډه ځي او د هغې څانګې انتها ته به ونه رسي جنت څه ناشنا ځای دی زبردست ځای دی اردو به خیر وي موږ له ته منع کړې ده هغه چې څوک چاله ته مور کړي نو بیا یې ورکوي وی چې د عجایباتو ځای دی جنت خو ورتلل ګران دي صدیق اکبر وفرمایل وی لو كانت احدى قدمي داخل الجنه واخرى خارجها ما اتمنت صدیق اکبر وی صدیق اکبر کم سړی دی چې د تمام امت ایمانونه په یو طرف ته تله کې واچوي او د صدیق اکبر ایمان په یو طرف کې ځان له واچوي هغه به په دې دروند راشي دوی به دله سپک کړي صدیق اکبر خو صدیق اکبر دی داسې ایمان هغه لري فکر کوه وی که زما یو وخت په جنت کې داخله وي او بله باري ما تمنتو ما ته امن نشته چې کیدی شي چې خدای راته ووایي چې دا خپه دې بار کا د جنت ته بار کا دا د غلبیو خلکو خبرې دي زما او ستا لا پکې څه دي ما او تا پکې لا څه یو لہذا دې وجې نه وروره کوشش پکار دی سخت کوشش د دې جنت ته حاصلولو دپاره جنت کې به یو سړی ولاړي حیران به ولاړي دې جنت ته به داسې ګوري حیران به ولاړي دې جنت ته به داسې ګوري ناګانا په دې کې یو جنۍ به راشي فکر کوه حدیث دی دله به په دې اوږه باندې دی په دې اوږه باندې داسې په خپله اوږه ووایي نو دی به ورته وګوري رسول الله فرمایي چې دی ورته وګوري نو د هغې په ننګي کې به دته خپل مخ ښکاره شي دومره ښکلې ده په دې ننګي کې به دته خپل مخ ښکاره شي له عجایباتو ځای د جنت وی من انت وی ته څوک یې ته وی څوک یې هغه ورته وایي انا من المزید زه تا ته خدای په انعام کې درکړی وای ما وی دا به د بل چا ښځې خو زما وخته یو وارې زه د مدرسې نه رالمه دغه تور پل سره را روان وم پیاده تلمه په دې کې یو سړی په ما چغې وایي ویل چغې وایي ما چې دا چغې چاته وایي نو هغه خیر ویل چغې والي بیا ما شاته وکتل بیا ته ودرېږم د دې خبرې به یو 2 کاله کېږي زه چې ودرېدم بیا دا کاټواله مبارک شوی د حج منظوري دی وشوه ما وی که دا چغې بل چاته وایي جیب ته مې لاس کړي چې څه پیسې را سره وي هغه سړی اوس هم شته سپین ګیري شوی دی ډېر چې څه پیسې وي هغه مې ورکړي مې دا بسواله ځه هغه وی دا ډېرې دي نه مې بسواله نو داسې کار دی چې جنت ته وروره تګ چې دی دې کې به ته کوشش کوې داسې نه کېږي د شپې به پاسې الله ته به جاړې یا الله زه لایق نه یم خو جنت ماله راکړه یا اول الاولین ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين دا دوا په دې شپه کې وکړه ته ګورې چې الله څه کوي خیر دا خبره ډېره اوږده ده بیان به ورو پې کوو د جنت بیان چې چېرته خدای پاک موږ لایق کړي
خدای خپل مهرباني وکړي. لہذا ردی وجنا حضراتو د دې جنت په کوشش کې به که خیر یې موږ او تاسو خپل عمر تېرو، صدقې به ورکوو، مونځ به کوو، نفل به کوو، مسلمانانو سره به ښکلي اخلاق ساتو انشاءالله چې الله مهرباني وکړي. وآخر دعوانا الحمدلله. سنت